د لیونو غونتې مې تل د ګوتو شمار کړی دی. ته څه خبرې ما د څومره انتظار کړی دی. دا ته چې وایې چې ژوند ښکلی دی، ژوند ډېر رنګین دی، دا مې د مینې کار د ژوند په هره لار کړی دی. سلامونه خوږو، ستړي مه شئ. امیر بیقرار یم او راغلی یم ازاخیلو څخه ډنډي ته د تاجودي صنم صاحب خواله. یقینا چې تاجودي صنم صاحب ډېر وخت شاعر دی او ډېر وخت نه مو اورېدلو او یو پروګرام مې ترې مخکې هم کړی خو بیا مې خواهش لرلو چې یاره ستاسو دپاره څه ناڅه ریکارډ کړم. نو راسره اوسئ ښه. تاجودي صنم ډېر ښه شاعر دی او راسره یې واورئ. عامر بھائی د ټولو ناول خو تاسو ته هرکلی وایم، ستړی مه شئ درته وایم. ډېره مننه چې په دومره مصروف وخت کې ما پسې زما کلي ته رالی او دا دویم ځل شو. ډېره مننه مو کوم. خوشحاله سي صنم صاحب. ژوند څنګه دی؟ ښه راضي یم، شکر دی، ډېر ښه روان دی. څه روزګار کوئ؟ روزګار خو ملګري خبر دي، د رادم خیل کې د اسلحې کاریګر یم، تماچې جوړم، دغه زما روزګار دی. او شاعري د څومره وخت نه کوئ؟ شاعري مونږ خو ډېر وخت نه ورو وینو د سندرغاړو د لارې او دغسې د فیسبوک د شاعري تقریبا یاره داسې د 14 کالو به وم چې د هغه وخت نه شعر لیکم. خو د هغه وختو چې ما لکه په غزل او نظم کې فرق نشو کولی، خو ما به شعر لیکلو. بیا وروسته پوه شوم چې دا زه چې څه لیکم دا شاعري ده. خلکو ته ورسېده نو خلکو وی چې دا خو ته ډېره ښه شاعري کې. نو ملګرو وی چې دې ته دوام ورکړه، دا مخ په وړاندې بوده. چاپ څه مواد دې شته؟ څه کتاب یا امیر بھائی تر دې دمه 2 چاپ کتابونه لرم. ایو په 2014 کې د تندرونه په نوم چاپ شوی او دویم 2018 کې تقریبا چاپ شوی او د زه به نه ورکېږم په نوم باندې چاپ شوی. صنم صاحب زده کړې تعلیم هم دام څومره دی؟ او تعلیم بس میټرک دی تقریبا. اورو دي دغه ملګري منتظر دي نو بس سره بالکل پکې سوزم دغه اور راته معلوم دی، پکې سوزم دغه اور راته معلوم دی او د ناکامې مینې زور راته معلوم دی. په زخمونو مې پرتې دي سپینې مالګې، په زخمونو مې پرتې دي سپینې مالګې، وخت ستا د لاس ټکور راته معلوم دی. او اول زړه خوري د انسان په ټول وجود کې، اول زړه خوري د انسان په ټول وجود کې، غم د مینې سړي خور راته معلوم دی. او مننه او مایوسۍ او محرومي دي پکې ډېرې، مایوسۍ او محرومي دي پکې ډېرې، دا د خپلې برخې کور راته معلوم دی. او ما بې مینې ژوند تېر کړی دی خبر یم، ما بې مینې ژوند تېر کړی دی خبر یم، دا پیکه پیکه او سپور راته معلوم دی. او چاته هم د غریبۍ احساس ورنه کړې، چاته هم د غریبۍ احساس ورنه کړې، سړی وجني دا پیغور راته معلوم دی. او په نشو به تبا خپله ځواني نه کړم، په نشو به تبا خپله ځواني نه کړم، هر ارمان د خپلې مور راته معلوم دی. او د احساس د غوږ پردیش لوي سنمه، د احساس د غوږ پردیش لوي سنمه، پټ د زړه دننه شور راته معلوم دی. مننه. څه په هنر بهر له دې دریابه شوله، څه په هنر بهر له دې دریابه شوله، هغه زما په هېرولو کې کامیابه شوله. څه په هنر بهر له دې دریابه شوله او هغه زما په هېرولو کې کامیابه شوله. او زما د ټولو ارمانونو وقاتله خدایه، زما د ټولو ارمانونو وقاتله خدایه، څنګه جنت ته ور داخله بې حسابه شوله. او زه به تر مرګه د ناکامې مینې اور کې سوځم، هغه په ژوند خلاصه د هجر د عذابه شوله. او چې د بنګړو بوج به یې هم لیچو زغملی نه شو، چې د بنګړو بوج به یې هم لیچو زغملی نه شو، هغه نازکه جینۍ لاړه لکه سابه شوله. او شعر دی چې څنګ پیدا کیږي به ډاکټر او استاده پکې، څنګ پیدا کیږي به ډاکټر او استاده پکې، افغانه پیغله بې قلمه بې کتابه شوله. او مذهب پرستو په سندرو داسې جبر وکړو، مذهب پرستو په سندرو داسې جبر وکړو، حجره زمونږه بې منګي او بې ربابه شوله. او ما ولیدله اننګي بیخي سره ځلېده،
ما ولیدله اننګي بیخي سره ځلېده صنمه چاوې هغه تا پسې خرابه شوله ډېر ښه د کولو بل ستم ورسره نه د کولو بل ستم ورسره نه و راکولو یې خو غم ورسره نه و او هغې مالګې دوړولې په زخمونو هغې مالګې دوړولې په زخمونو د زخمي زړونو مرهم ورسره نه و او وې ستا نښې مې ښې سنبال ساتلي وې ستا نښې مې ښې سنبال ساتلي خو کتاب کې یو ګل هم ورسره نه و او هسې پوکې وهل ښه پوهېدمه هسې پوکې وهل ښه پوهېدمه په نوم پیرو د څه دم ورسره نه و او ډېر په غور مې کتلي د یار مخ ته ډېر په غور مې کتلي د یار مخ ته سور ګلاب خو بیخي سم ورسره نه و او خپل بچي ته پټ پټ زړه کې جړېدمه خپل بچي ته پټ پټ زړه کې جړېدمه لوېده لاس کې قلم ورسره نه و او سندرغاړی هنرمند یې ورته ووې سندرغاړی هنرمند یې ورته ووې شم خوشحاله نوم د ډم ورسره نه و او اوس دې ومنل چې لارې جدا کړې اوس دې ومنل چې لارې جدا کړې په تصویر کې نن صنم ورسره نه و ډېره مننه خبر نه دی په خپل جرم چې په څه مري خبر نه دی په خپل جرم چې په څه مري د کابل نه تر اټکه پښتانه مري او په دې ځمکه که د کفر اسلام جنگ دی په دې ځمکه که د کفر اسلام جنگ دی دا تورمخي پکې خدایه ولې نه مري او داسې برید مې د پښتون په خونه کېږي داسې برید مې د پښتون په خونه کېږي د هر کور پکې څلور مري یا پنځه مري او ته چې وایې دا زمونږ شریک جنگ دی ته چې وایې دا زمونږ شریک جنگ دی ستا یو نه مري او زما پکې اته مري ستا یو نه مري او زما پکې اته مري او زه به څرنګ د انسان وینې ته ګورم زه به څرنګ د انسان وینې ته ګورم زړه مې چوي زما په وړاندې چې مرغه مري او دا سلګی دا نیمه شپه د دې دلیل دی دا سلګی دا نیمه شپه د دې دلیل دی چاته کور کې به د لوږې نه واړه مري چاته کور کې به د لوږې نه واړه مري او دې هیواد کې څه کفري نظام چلیږي دې هیواد کې څه کفري نظام چلیږي دلته خلک په اذان او په مانځه مري او ډرون حمله وشي صنمه قیامت جوړ شي ډرون حمله وشي صنمه قیامت جوړ شي دلته ډېر زلمي په ورځې د واده مري